سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو هیله من یم چې صحتمند به یاستئ او خوشحاله او سوکاله اوسئ. دا زموږ لومړی لیکچر دی په پښتو ژبه، البته ځینې نورې لیکچرونه په انګلیسي ژبه مې کې ما اپلوډ کړی دی او هیله ده چې تر پایه راسره مل اوسئ او دغه ما په دې چې دا ما یو تصمیم او پرېکړه وکړه چې باید په پښتو ژبه کې د خپلو د پښتنو ځوانانو لپاره دغه مهم دی او شاید چې ډېر انګلیسي پوه شي او څوک پوه نه شي، نو بهتر دا ده چې په پښتو کې هم باید زه لیکچر ولرم، په یوټیوب کې اپلوډ کړم. نو هیله ده چې دغه یوټیوب کې کوم ویډیوګانې اچوم او د پښتو په ژبه کې د زده کړې لپاره یوه زمینه مساعدېږي او تاسې تر پایه وګورئ هر لیکچر او ځانګړی مضمون پورې اړوند کیږي. نو راځئ لومړی د مارکیټینګ څخه شروع کوو. او مارکیټینګ منیجمنت د مارکیټینګ مدیریت څه شی دی او ولې استفاده کیږي، ولې ضرورت لرو په بزنس کې. هر بزنس مارکیټینګ ته ضرورت لري، اړتیا لري په دې، ځکه چې په بدون له مارکیټینګ څخه موږ سیلز نشو کولی او چې سیلز نشو زموږ پروډکټ نه خرڅېږي او چې پروډکټ خرڅ نشو زموږ عاید نه ترلاسه کیږي او زموږ بالاخره بزنس له ډېر مشکلاتو سره مخامخ کیږي، حتی زموږ بزنس د دې لامل کیږي چې وتړل شي. نو دا یو مهم موضوع دی او مارکیټینګ په بزنس کې کله چې موږ مارکیټینګ ولرو، زموږ مارکیټینګ دلته رونق پیدا کوي او بالاخره دلته موږ لپاره په سیلز کې او یا هم په د ریونیو په ترلاسه کولو کې ډېر زیات مهم رول لوبوي. سو راځئ موږ په لیکچر باندې غږیږو. ښه، انټروډکشن پارټ کې زه به دا وایم چې تاسې مارکیټینګ مدیریت لپاره دا واقعیت یو مهم مفهوم ګڼل کیږي او دا یو عملي مضمون هم کیدلی شي، ځکه که چېرته موږ عملاً مارکیټینګ کار ونه کړو، ډیزاینینګ ورته جوړ نه کړو، هغه که چېرته په آنلاین شکل په مارکیټینګ دی او یا که چېرته ټرډیشنل شکل دی، هغه په دې معنی چې زموږ عنعنوي شکل سره کوم مارکیټینګ موږ کوو هغه هم ځان ته مهم رول لوبوي، او که آنلاین په شکل کوو نو هغه هم ځان ته، نو هر یو ته ځان ته موږ باید هغه لارې چارې ولټوو، ډیزاینینګ ورته ولرو او باید چینلونه ورته جوړ کړو چې چینل په کوم شکل سره یعنې موږ وکولی شو چې دغه زموږ د بزنس کوم لکه مهم اهداف دي او د مشتریانو هغه ضرورتونه پوره کوي، د چینلونو له لارې موږ هغوی ته ورسوو تر څو هغوی دې ته وهڅول شي چې که نه موږ مارکیټ دغه خپل زموږ هغه پروډکټ او یا هم سرویس خدمات هغوی واخلي. مارکیټینګ او هدف څه شی دی، ولې موږ استفاده کوو؟ ګورئ مارکیټینګ چې دی دا موږ یو ویلیو پیدا کوو په خپل پروډکټ کې، هغه څه کوو په مشتریانو ته رسوو. نو دلته د مشتریانو هغه ډیمانډ ته په کتنه په کتو سره موږ خپل خدمات یا خپل پروډکټ هغوی ته موږ څه کوو، وړاندې کوو. نو مارکیټینګ چې د کاروبار او د پرمختګ او د پیرودونکو راجلبولو لپاره او د بازار د رقابت د ګټلو لپاره تر ټولو اړین کار دی. په د مارکیټینګ مدیریت البته د هغې تګلاره او فعالیتونو د تګلاره او د فعالیتونو یو ټولګه کیږي. په دې که چېرته یو شرکت یا یو کمپني که چېرته ویې کاروي، مارکیټینګ البته یې کاروي، په دې ځکه مهم دی او د دې خپل محصولات یا خدمات هدف یې دا دی چې بازار ته وړاندې کړي او پیرودونکي پیدا کړي او د هغوی اړتیاوې وپېژني او خپل هغه د پیرودونکو ارزښتناکه اړتیاوې او د هغوی د وړاندیزونو په نظر کې ونیولو سره هغه پروډکټ چې وي بازار ته وړاندې کړي. نو خپله مارکیټینګ څه شی دی؟ نو مارکیټینګ یوه پروسه ده اف کورس چې له مخې شرکتونه یا کمپنیانې یا بزنسونه د مشتریانو اړتیاوې څه کوي، پوره کوي. که چېرته ته اړتیاوې پوره نه کړي نو چیرې د مارکیټینګ کار نه کوي او نه کامیابېدی شي. هغوی د هغوی اړتیاوو په درک کولو سره خپل خدمات یا محصولات څه کوي، جوړوي او وړاندې کوي بازار ته.
او دا یو مهم پروژه ده، دا یو واخد مهمه پروسه کېدای شي تر څو چې یو لانګ ټرم یا اوږدمهاله اړیکه جوړ شي د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ. دا مهمه پروسه ده او د دې د جوړولو د اوږدمهاله اړیکې جوړولو یو مهمه هڅه ده کله چې موږ مارکیټینګ باندې خبرې کوو. یعنی دا یوازې د پلورلو په معنا نه ده، بلکې مارکیټینګ د څېړنې، بازارموندنې او اعلان، قیمت او البته قیمت د ټاکلو، توزیع او خدمات پراخ یو سیستم ګڼل کېږي. بل زه به دا وایم چې مارکیټینګ مدیریت څه شی دی. مارکیټینګ مدیریت پوهېږئ چې د مارکیټینګ مدیریت باندې لږ ځان پوه کړئ، ځکه دا انټروډکشن پارټ دی چې لږ ذره تاسې د نه بعد بیا نور مسایلو باندې موږ غږېږو. مارکیټینګ مدیریت د مارکیټینګ ټولو فعالیتونو پلان جوړول دی او تنظیمول دی، عملي کول دی. ځکه مدیریت خپله دا معنا ده چې پلانول، کنټرولول او عملي کول، تنظیمول، دا د مدیریت یو مهمه برخه ده. نو پوهېږئ چې مدیر ته دا هم یعنی دا مانجمنټ د مارکیټینګ دا یو مدیر ته سره ورته مرسته کوي چې څنګه بازار تحلیل کړی شي، څنګه د مشتریانو هدف، هغه آرزو یا ډیمانډز د هغوی یا غوښتنه د هغوی په نظر کې ونیول شي، او څنګه دغه بزنس هدف ته ترلاسه کړي. پوه شوې؟ یعنې د دغه مانجمنټ په صورت کې، مدیریت په صورت کې دغه کې امکان پذیر دی، یعنې موږ ترلاسه کولی شو چې هغه بزنس خپل هدف ته ورسېږي او د دې خوا کې د بازار حالت ته وګوري، کمپیټیټرز وګوري، د هغوی کمپیټیټرز سره رقابت کولو په برخه کې مهم رول لوبوي مانجمنټ. نو دغه مارکیټینګ مانجمنټ د کمپیټیټرز د هغوی د بازار او یا هم د هغوی ته په کتو سره دلته مارکیټینګ کولی شي هماغسې تګلاره او هماغسې یو سیستم یا پروسه مختوي شي تر څو د دې باعث وګرځي چې کمپټیشن کې چې وکړي، کامیاب پروسه جوړه کړي او مدیریت کړي او خپل هغه کمپیټیټرز په مقابل کې هغه خپل رقابت په صحیح معنا سره په جریان کې وساتي. نو دا چې د نو په انټروډکشن باندې موږ وغږېدلو او مارکیټینګ باندې موږ وغږېدلو، نو پاتې برخه بیا راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته تشریح کوم او وړاندې کوم او بیا به په ډیټیل سره په جزئیاتو باندې غږېږو. او هیله ده چې تر دې ځایه پورې مارکیټینګ په مفهوم باندې او مارکیټینګ په منیجمنټ په دې مورد باندې ستاسې سرخلاص شوی وي. تر بیا زه رحماني ستاسې په درنه حضور حاضرېږم. تاسو ته ښې چارې او ښه وخت تاسو ته غواړم. هیله ده چې لیکچر مو تر پایه کتلی وي او څه تاسې ځان سره اخیستی وي. کور مو ودان، خوشحاله و، سوکاله اوسئ. السلام علیکم.